نبوي سیرات د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ راډیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بلې بختورې او مبارک خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. الله پاک دې وکړي چې سهار مو د لوی خدای جل جلاله په عبادت سره پیل کړی وي او همداراز خپرونه په غور سره تر پای پورې واورئ. دا د خپرونه پیلوو. ښاغلو او آغل اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د معجزو د استبعاد او د فطرت د یو شانوالي په اړوند تاسو دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې ګټور او په زړه پورې معلومات درکاندم. هوکې محترمو اوریدونکو، دا یو عام خیال چې د حیرانتیا د زیاتېدو سبب ګرځي دا دی چې د فطرت د کارخانې ټولې پرزې تل او په هر حالت کې یو شان نتیجې پیدا کوي. تر حکماو پورې ټول پوهان چې د فطرت په یکرنګۍ باندې ټینګ شي، نو په دغه وخت کې دوی په همدې مغالطه مبتلا کېدل او لیدل کېږي، تر دې چې مل هم دې ته اړ شو چې په خپل منطق نومي کتاب کې د دې خیال چې د فطرت کارفرمایي تل په یکسانۍ او یو شانوالي ولاړه وي. کله چې موږ ځیر شو، نو زموږ مخې ته تل ځینې دا ډول مثالونه راځي چې د هغو په اثر باندې باید دغه مغالطه لرې شي. لکه په عمومي ډول له ښځو څخه په یوه وخت کې یو هلک پیدا کیږي او کله کله دوه، مګر اوس په مکسیکو یعنی امریکا کې له یوې ښځې څخه یو ځای 8 هلکان پیدا شوي دي. له یو دوست سره ما دا خبره یاده کړه، نو هغه راته وویل لږ موده شوې ده چې په برما کې د یوې ښځې څخه د 6 هلکانو د پیدا کېدو خبر خپور شوی ده. بله دا چې ناروغ نجلۍ د طب حرارت درجه تر 114 درجو پورې زیاته شوې وه او سره د دې هم هغه جوړه شوه او ژوندۍ ده. لکه چې د دې نجلۍ معالج ډاکټر خپله دغه حیرانتیا په دې ډول ښکاره کړې ده. کله چې زه اول د دې نجلۍ لپاره وروستلی شوم، نو په دغه وخت کې د دې د حرارت درجه 112 درجې معلومه شوه. زما دا خیال راغی چې زما په دې مقیاس الحرارت کې کوم نقصان شته. ما فی الحال بل مقیاس الحرارت راوغوښته او د هغه د استعمال نه وروسته دغه مقیاس الحرارت هم همدغه حرارت یعنی 112 وښوده. زما په دې هم یقین رانغی او 2 نور ترمامیترونه مې استعمال کړل او په نتیجه کې مې په دې خبره یقین راغی چې د علاج په اثر تبه او حرارت خپل عادي حالت ته راغلی دي. مګر د شپې دغه حرارت ډیر شو او سهار چې ما دغه مریض وکوته، نو حرارت 114 درجو ته ختلی و. دې کار ته زه ډیر حیران شوم. په هر حال علاج مریض ته فایده وکړه او مریض اوس مخ په رغېدو دی. تریکیون میټي یا ټرګنامیټري یا مساحت المثلثات او نور د عالي ریاضیاتو هغه څانګې چې په عالي مکتبونو او پوهنځیو کې د ریاضیاتو د عالي تعلیمونو په لړ کې د دغو علومو او عملونو تعلیمونه ورکول کیږي. 10 کلن 11 کلن کوچنیان چې په عمومي ډول دا ډول کوچنیان د مکتب په 4 یا 5 صنف کې
زده کړې کوي او د دوی د ریاضي د حساب په یو څو ابتدایي قواعدو کې محدود وي او کوم کوچنیان چې د ډیر کره ذهن او فوق العاده پوهې خاوندان وي او یا په خپل تعلیم کې ډیر زیار باسي او یا د خصوصي معلمانو او په خپل کور کې د فوق العاده انتظام او اهتمام په ذریعه هغوی په خپلو تعلیمونو کې ډیر ښه او وړاندې وي نو دغه راز کوچنیان د خپلو عمرونو په 12 کلن 14 کلن او 14 کلنۍ کې د مکتب په تعلیم کې تکړه او له نورو عامو کوچنیانو څخه نسبتا پوه او ښه وي مګر د 1922 عیسوي کال د اکتوبر په میاشت کې 19 تلګراف لیډر د مدراس د راج نارائن نومي ځای د 11 کلن هلک په خصوص کې د معجزې ریاضیات د جعلي عنوان لاندې دا خبر چاپ او خپور کړی چې د هلک بې یو عالم او معلم نه او بې د هغه له مرستې څخه الجبر تحلیل الاقلیدیس جیومټري او نور په ډیر اعلی پیمانه او ښه ډول په خپله زده کړي دي بې له پلار څخه د حضرت مسیح علیه السلام ولادت یا د مړي ژوندي کولو څخه ډیر استبعاد یا اعجاز په بل کوم شي کې او په کوم کار کې موندلای شي مګر د ساینس تحقیقاتو چې د ساینس په نظر کې د انسان حقیقت د څارویو او حیواناتو د نړۍ څخه جګ نه دی د حیواناتو په نړۍ کې د دې ډول کارونو او پیښو د نظیرونو پلټنه د کړې ده لکه چې د هیکسلي غوندې ساینس پوهان خاص د معجزو په زمن کې لیکلي دي پاتې شوه دا خبره چې په پیغلتوب کې د مریم رضی الله عنها څخه د حضرت مسیح پیدا کېدل نو دا کار یوازې ممکن و تصور کار نه دی بلکې د عالم الحیات پلټنو او تحقیقونو دا خبره ثابته کړې ده چې د حیواناتو په ځینو اصنافو کې دا کار یو عادي او داسې کار دی چې هره ورځ پیښیږي همدا حال د مړو د ژوندي کولو هم دی ځینې ژوي او څاروي مړه کیږي او مومیایي شویو جسمونو او جسدونو په څیر وچ کلک پاتې کیږي او تر ډیره وخته پورې په دغه ډول مړه پراته وي مګر کله چې دغه ژوي او حیوانات په مناسبو حالاتو او په مناسبو ځایونو کې کیښودل شي نو بیا بیرته راژوندي شي دا خو د ساینس علمي او تحقیقي اړخ و د دې علم د ایجاد او اختراع اړخ هم له دغې علمي اړخ څخه کم حیرت انګیز اجازونه نه دي څرګند کړي د بیسیم تلګراف په ذریعه د پیغامونو د رسولو د آلې له اختراع نه وړاندې دا څومره له عقل نه لري بلکې تر یوې اندازې له تصور نه لري خبره ګڼل کېدله چې ته دې په یو ځای کې ناست او ستا یو دوست دی له تا څخه په زرګونو میلیونو لرې په یو بل داسې ځای کې ناست وي چې ستا او د هغه په منځ کې ډیر لوی لوی دریابونه او غرونه حایل ستا او د هغه په منځ کې دی کوم محسوس تار او بل یو شی او رابطه هم دی سره د دې هم ته هغه ته په سترګه رپ کې خپل پیغام رسولای شي 1 دقیقه 60 ثانیې دي تاسو یوه سیانه هم 14 برخې کړئ او په دې 14 برخو کې دغه ستا پیغام له 12,000 میلو څخه ډیره مسافه کې کولای شي چې ولاړ شي بلکې د ډیرې حیرانتیا وړ خبره دا ده چې تاسو د دغه بیسیم تلګراف په ذریعه پیغام نشئ رسولای بلکې په دې ورځو کې په فرانسه کې د ساینس یو عالم دا ناآشنا دعوا کړې ده چې که یو شخص په بمبئی او یا په بل ښار کې په یو ځای کې په خپل دفتر او یا کور کې ناست وي هغه دا کولای شي چې د همدغه بیسیم تلګراف په ذریعه په لندن یا پاریس او یا نیویارک کې په چک باندې خپل لاسلیکونه ثبت کړي په نږدو ځایونو یعنې د سلونو میلو په فاصله کې د دغې آلې تجربې کامیابي شوي دي او په ننني عصر کې موږ او تاسې د ځینو نورو پرمختګونو هم شاهدان وو چې که دغه پرمختګونه موږ او تاسې ته
تقریبا 50 کاله مخکې یا له هغې نه زیات وخت کې موږ او تاسو ته دغه ویل شوي وای، نو دا به د موږ او تاسو له عقل نه ډېره جګه او اوچته خبره وه چې یو سړی په خپل مخ کې د بل سړي په دې تصویر او د هغه د څیرې او حرکاتو په لیدلو سره هغه سره خبرې وکړي، داسې خبرې چې لکه همدغه فل حال چې د ده په مخ کې ناست، خو نن یې موږ او تاسو وینو. په ځینو وختونو کې داسې هم پیښیږي چې زموږ او تاسې په عصر کې دغه نننۍ راکړه ورکړه یا د تجارت مسئله اوس په ډېره کمه وخت او په ډېره کمه مسافه کې له ډېرو لرو ځایونو سره د ارتباط په وسیله دغه تجارت پر مخ ځي او د دغه تجارت کارونه او کارنامې د داسې وسایلو په واسطه کیږي چې هغه که موږ او تاسو ته په تیرو وختو او زمانو کې د دو یاداوري یا د دو غوښتنه یا ویل شوي وای راته، نو زموږ او تاسې عقل به دا هیڅکله نه وای منلی. اوس به راشو تنویم یعنې ویده کولو ته. هوکې محترمو اوریدونکو، د طبیعاتو د دې نااشنا کرشمو د لیدلو او نندارې نه وروسته اوس لږ شان د نفسیاتو د هغې څانګې تحقیقاتو او پلټنو ته ځیر شئ چې ځینې خلک یې د هپتیالتریم او ځینې خلک یې د تنویم یعنې مقناطیسي په نوم پیژني. مګر موږ به په دغو بحثونو کې له دغو نومونو څخه یوازې د تنویم یا عمل تنویم په نومونو تعبیر وکړو. د دې عمل کرامتونه زموږ د زمانې د نفسیاتو د پیاوړي پوهانو او لوی محقق پروفیسور ویلیام جیمز په الفاظو کې داسې د تنویم عامل خپل معمول نه دی چې هر څه وایي هغه د دغه عمل په خوله یقین کوي او هڅه چې ورته دغه عمل وایي هغه مني او په ځای کوي، تر دې چې کوم شیان چې په معمولی او عادي حالت کې د انسان تر وس او اختیار وتلی وي هغه هم د عامل په حکم واقع کیږي. مثلا پرنجی، د مخ سور کېدل او ژیړېدل، د وجود د حرارت او وینې لګېدل او یا ډېرېدل، د زړه په حرکت کې د سستوالي او تیزوالي پیدا کېدل او داسې نور. تاسو د خپل دغه عمل په اثر خپل معمول ته دا یقین ورکولای شئ چې دا یخ او کنګل کیږي او یا په اور کې سوځي. تاسو په هغه کچالان خورئ مګر په هغه دا منلای شئ چې زه شفتالان خورم. تاسو په هغه باندې سرکه څکئ مګر هغه ته تاسو د دغه عمل په اثر دا یقین ورکولای شئ چې دا شراب څکي. د دې عمل په اثر تاسو هغه ته چوکۍ زمری ښکاره کولای شئ او له جارو څخه د هغه په نظر کې یوه ښکلې ښځه جوړولای شئ او د خلکو له ښکالو یعنې د پښو له خړپهاري څخه په هغه د یو خوږ موسیقي خوند اخیستلی شئ. همداسې نور او همدغه راز یو ځوان سړی خپل ځان یو کوچنی هلک یا ښکلې ښځه او یا ناپیلیون اعظم ګڼلی شي. د دغه عمل په اثر له معمول څخه د سر او یا د غاښونو درد لرې کړی کیږي او د وجه مفاصل یعنې د بندونو د درد مرض او نور مرضونه د دغه عمل په اثر ښه کېدلی شي. او همدغه راز د دې عمل په اثر د معمول څخه لوږه بیخي لرې کېدلی شي، تر دې چې دا هم لیدل شوي دي چې د دې عمل معمول تر 14 ورځو پورې خواړه بیخي نه دي خوړلي. له کوم یو شي څخه چې تاسو غواړئ خپل معمول ړندولای او کڼولای شئ. د مثال په ډول تاسو غواړئ چې دا معمول د فلانی لفظ ونه وایي یا د ونه اوري، نو که د دغه عمل نه وروسته تاسې ډېرې چغې وهئ هغه ستاسو دغه لفظ نشي اورېدلی. یا فلانی انسان دی ونه ګوري، نو له دې نه وروسته هغه انسان معمول ته مخامخ ودرول شي نو هغه به یې نشي لیدلی. د دې عمل د اجرا په وخت کې په معمول باندې د خوب غوندې یو کیفیت طاری کیږي او له دې کبله د دې عمل نوم تنویم دی. مګر د عمل اثر د دې کیفیت نه وروسته قایم پاتې کېدلی شي. د مثال په ډول د کوم مرض لپاره چې تاسو عمل کوئ
هغه مرض د همیشه لپاره له هغه مریض څخه لرې کېدلی شي. یا تاسې فرض کړئ چې معمول ته تاسې دا ووایاست چې د راتلونکي کال د جنوري د میاشتې له 20 نیټې په 9 بجو به ته د خپل کټ په څنګ کې یو زمری ولاړ وګوري. د یو کال نه وروسته به دغه معمول ته په همغه وخت د خپل کټ په څنګ کې یو زمری ښکاره شي. که څه هم د تنوین د عمل د تجربو ډیره برخه د خوب د کیفیت د تاریکولو نه وروسته عملي کیږي، مګر د دې کیفیت په ښکاره ډول تاریکېدل د دې عمل د کامیابۍ لپاره په لازمي شرطونو کې نه ګڼل کیږي، بلکې د ډاکټر برټ مول نظریه خو دا ده چې دا ډول معمول چې د خوب کیفیت پې تاریکېږي نسبتاً لږ دی. د دې کار سره باید دا خبره هم په نظر کې ونیول شي چې د دې عمل تاثیر یوازې په افرادو کې محدود نه دی، بلکې دا عمل جماعتونه او مجموعې هم تر تاثیر لاندې راوستلی شي. د دغه ډاکټر د هنپانیزم نومي کتاب په خپله موضوع کې د دې فن تر ټولو کتابونو غوره مستند او محققانه کتاب ګڼل کیږي. نوموړي ډاکټر په خپل دغه کتاب کې دا خبره ښودلې او ښکاره کړې ده چې د ډیرو معجزو توجیه په ډیر اسانتیا سره په تنویم مقناطیسي باندې کېدلی شي. دا خبره یوازې په معجزو کې محدوده نه ده. د سحر او عملیاتو د عجایباتو په سوونو مشکلات په همدې حل کیږي، او په کومو واقعاتو چې وقلاو د اوهامو او اباطیلو مهرونه لګولي وه، هغه د مادي قوانینو په شان نفسي حقایق ګرځېدلي دي. ډېرې دا ډول معجزې او کرامتونه چې هغه د داسې ناروغیو له شفا سره تعلق لري چې هغه د طب د مادي وسایلو په علاج مبني نه دي، او له دې کبله د عقل د مدعیانو په نظریه دغه ډول کارونه هم ورته وهم پرستی ویل کېدلی شي. مګر نن تنویمي حقیقتونو او تحقیقونو دا علاج لپاره ډیر دا ډول نوي او کامیاب اصول کشف کړي دي چې هغه د عامو مادي وسایلو او د ارګانونو له استعمال څخه قطعا بې نیازه او مستغني دي، او د دې بې دارو علاج په اثر کاڼه جوړیږي او د هغو غوږونه په اورېدلو پیل کوي. د سږي او نري رنځ یعنې سل مرضونه ورباندې جوړیږي، د سترګو ناروغۍ ورباندې ښې کیږي، د وجه مفاصل ورباندې لرې کیږي او پرهادونه ورباندې هم جوړیږي. نو آیا له دې نه وروسته به د انجیل روایتونه خوش اعتقادي او یا د اکاذیبو تومار ویل په خپل جهل او ناپوهۍ اقرار نه دي؟ د فرانسې د کوم مشهور زیارت د شفا کرامت چې په وړاندې خپرونو کې تیر شوي هیوم سره د دې چې د دغو کرامتونه او شفا په خصوص کې ډیر معتبر شهادتونه موجود کړي دي، بیخي ناممکن ګڼلي وه. مګر ډاکټر مول بې د کوم شهادت له غوښتلو څخه د پخوانیو مصریانو او یونانیانو د معبدونو د شفا کرامتونه یوازې د تنوین معجزې یا نمای نفسي اثر ګڼي. لنډه دا چې دا کوم شی چې د هیوم په عقیده بیخي ناممکن و، د مول په عقیده اوس په دې شیانو کې دومره استبعاد هم نه دی پاتې چې د هغو شیانو د اثبات لپاره کوم یو فوق العاده شهادت غوښتنه او مطالبه وکړای شي. د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. جان سټورت بیل د معجزې تعریف داسې کړی ده چې معجزه د یوه دا ډول واقع څخه عبارت ده چې د دغې واقعې د احداث او وړاندې کولو نه وړاندې داسې شرایط او لوازم موجود نه وي چې د هغه په اثر دغه واقع بیا دوباره تکرار کړای شي، یا دغه شرایط او لوازم د دغې واقعې د تکرار لپاره بس او کافي وي. مګر نن زموږ په مخ کې هغه شرطونه او لوازم موجود دي چې د هغو په اثر له امثال څخه داسې اژدها جوړېدلی شي چې په داسې حال کې چې د حضرت موسی علیه السلام د معجزې اعجاز څه وه، د دې جواب به وړاندې راشي. اوس تاسې دومره پوه شئ چې له امثال څخه د اژدها جوړېدل د عقل نه دومره لرې واقع نه ده.
چې په دغې باندې د یقین لپاره د نفس واقعي د نوعیت په اساس یو فوق العاده شهادت ته ضرورت پیښ شي. سربیره پر دې تنویمي تجربو ځینې دا ډول د اسرارو نه ډکې نورې واقع هم لیدل شوي دي او اوریدل کیږي چې د دغو توجیه د فطرت د عامو قوانینو په ذریعه نشي کېدلی، چې د دغو واقعو په اثر د ډیرو معجزو په خصوص کې زموږ په حیرت او استبعاد کې ډیر لږوالی راځي. په یو وخت کې ډیر یو مشهور اخبار د تیر کال په یوه میاشت کې د برجوان یوه ډیره نااشنا واقعه خپره کړې ده چې د دغې واقعې د لیکونکي الفاظ دا دي چې په دغه ځای کې یوه ډیره نااشنا او د اسرارو نه ډکه داسې واقعه پیښه شوه چې خلک ورته حیران پاتې شوي دي. یو زمیندار و، دی د اپریل په میاشت کې د ماښام په 6 بجو مړ شو او کله چې د دوی د مذهب د مقرراتو سره سم د 2مې ورځې د لمر راختلو پورې د ده نعش نشو سوځول کېدای، نو د سوځولو نه لومړی د ده زوی د ده نعش په یو خالی خونه کې کېښوده. ده په دغه خالی خونه کې د خپل پلار عکس واخیسته. کله چې ده دغه عکس ولیده چې د دغه عکس د پاسه 5 نور خړ او پیکه عکسونه ښکارېږي چې له دغو عکسونو څخه 2 عکسونه د دغې کورنۍ د خلکو وپېژندل شول چې یو د دغه مړي د لومړۍ ښځې او بل یې د یوه زوی عکس دی چې دغه دواړه څو کاله وړاندې مړه شوي او پاتې 3 نور عکسونه له دې کبله چې ډېر زیات پیکه وه چا ونه شوای پېژندلی. په ټایمز اف سیولون نومي اخبار کې یو انګریز پلانټر د خپلو مزدورانو او باغوانانو د قربانۍ او عبادت ځینې هغه مشاهدات لیکلي وو چې هغه ته عجیبه او نااشنا ښکاره شوي وه. په هغو کې یوه واقعه دا هم وه چې یو سړی له اور څخه یو ډک لوښی په لاس کې اخلي او په نڅا نڅا یې د معبد څخه ګرد چاپېره د خپل معبد اطرافو کې او دا وایي چې ده ماته دا ډاډ راکړ چې دا لوښی قطعا تودوالی نه لري. مګر کله چې ما د تجربې په ډول د دغه لوښي هغې برخې ته چې د ده په ورغبي کې وه لاس وربوړ، نو زما لاس یې وسوځاوه. د دغه معبد مشر تقریبا 1 دقیقه خپل لاس په اور کې دننه نیولی وه او اور د ده په لاس بیخي اثر نه کړ. همدغه راز نورو مزدورانو او باغوانانو همدغه راز ډیر نااشنا کارونه وکړل. د دې نااشنا واقعاتو د لیدلو او لیکلو نه وروسته نوموړی پلانټر د اخبار د لوستونکو څخه غوښتنه کړې ده چې که بل چا هم دغه راز عجایبات لیدلي وي نو لطفا دې ده ته خبر ورکړي او که د دغو راز عجایباتو کومه تشریح یا توجیه ممکنه وي نو ودې کړي. د دې غوښتنې په ځواب کې په خپله ټایمز لیکلي دي په سیریون او هندوستان دواړو ځایونو کې د مذهبي رسمونو د ادا کولو په وختونو کې دا راز ډیر عجایبات لیدل کیږي. د مثال په ډول په کولمبیا کې د محرم د مراسمو د ادا په موقع کې خلک په اور کې دننه ګرځي، مګر موږ تر اوسه په دې نه پوهیږو چې د دې ډول عجایباتو په شاوخوا کې تر اوسه چا کومه علمي تجربه کړې ده او که نه. یوه نظریه دا هم ده چې خلک په خپل ځان د تنویم عمل اجرا کوي. په هر حال که توجیه یې کېدلی شي او که نه، مګر د ټایمز چلوونکي د پلانټر د بیان نه کوم تکذیب کړی ده او نه یې د دغه عجایباتو د تصدیق لپاره د کوم شهادت غوښتنه کړې ده. دا ولې؟ دا ځکه چې دا ډول واقعات نور هم تل وخت په وخت پیښیږي چې د دغو واقعاتو تر نظر لاندې د نیولو نه وروسته د پلانټر بیان د عقل نه دومره لرې او نااشنا نه پاتې کیږي چې یوازې د واقعاتو د نوعیت په اساس د هغو تقدید یا تردید او یا د کوم فوق العاده شهادت غوښتنه وکړی شي. نو له دې نه وروسته تاسې په کوم دلیل دا واقعه غلطه ګڼلی شئ چې حضرت ابراهیم علیه السلام اور ونه سوځاوه؟ تاسې یوازې او یوازې دومره کولی شئ چې تاسې د هغه په نبوت اقرار ونه کړئ، مګر د نفس واقعي څخه د انکار کولو هیڅ حق تاسو ته موجود نه دی.
ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، دا به زموږ د خپرونې راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو در واوروبل. ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه.